د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. انس حقانی ویلي چې کابل ته د مشروعیت ساتنې په موخه د تفاهم له لارې داخلېدل غوښتل. د طالبانو حکومت لوړپوړی غړی انس حقانی وایي چې دوی نه غوښتل کابل ته ننوځي، خو له هېواده د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني وتلو کابل کې د قدرت تشه رامنځته کړه او د دې لپاره چې د ګډوډیو خپلسریو مخه ونیسي ځواکونه یې دغه ښار ته داخل شول. انس حقانی له یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې دوحه کې له امریکایانو سره تر هوکړې وروسته د پخواني حکومت مذاکراتي ټیم تر ډېره هڅه کوله وخت ضایع کړي او تمه یې دا وه چې واک ته د جو بایډن په رسېدو سره به د دوی تله بیرته درنه شي. د هغه په خبره امریکایانو د جګړې په ډګر کې ټول زور وازمایه، خو دې پالي ته ورسېدل چې د جګړې په ډګر کې نشي ګټلی او بالاخره مجبور شول چې دوحه کې مذاکراتو ته غاړه کیږدي او له افغانستان څخه د وتلو لپاره یوه پلمه ولټوي. یونیسیف ویلي چې د افغان کډوالو راستنېدل باید په باعزته ډول ترسره شي. د یونیسیف مرستیال مشر ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو راستنېدل باید په تدریجي، رضاکارانه او باعزته ډول ترسره شي چې د ښځو او ماشومانو لپاره ځانګړی امنیت ډاډمن شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق مرستیال مشر تیت چایبان د افغانستان له سفر وروسته د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل په منظم او پلان شوي ډول تنظیم کولو غوښتنه وکړه. هغه ټینګار وکړ چې بې توفیره او بې کنټروله راستنېدل کولی شي د زیان منونکو ډلو لکه ښځو، ماشومانو، بې سرپرسته خلکو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړي. چایبان وړاندیز وکړ چې د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ درې اړخیزې خبرې اترې وشي تر څو ټولې خواوې په شمول د افغان حکومت، نړیوالو سازمانونو او ملاتړ کوونکو ادارو د راستنېدونکو هرکلی او ملاتړ ته چمتو وي. سهیل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان څوکۍ ور وسپاري. قطر کې د طالبانو حکومت سفیر سهیل شاهین یو ور بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته وسپاري. ښاغلي شاهین زیاته کړې چې په دې برخه کې له دوی سره تبعیضي چلن شوی دی. د نوموړي په وینا ځینې هیوادونه د دغې څوکۍ ځنډول او پر طالبانو د نورو بندیزونو لګول له فشار آلې په توګه کارولي دي او دغه ډول فشارونه لا هم دوام لري چې دا اصولي چلن نه دی. هغه زیاته کړې چې د دوی حکومت د نړۍ په 41 هیوادونو کې دفترونه او استازي لري او د روسیې لخوا په رسمیت پیژندل شوي دي. دغه څوکۍ تر دې مهاله د افغانستان د تیر جمهوریت د استازي نصیر احمد فایق په واک کې ده. بهرنیو چارو وزارت د کډوالو په تړاو د یوناما راپور ته سخت غبرګون وښوده. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل تېره شپه یوه خبرپاڼه کې د جبري راستنېدونکو په اړه افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د بشر حقونو د څانګې د وروستي راپور په غبرګون کې ویلي دغه راپور تر ډیره د غیر معیاري میتودونو پر بنسټ جوړ شوی دی. د یوناما په راپور کې راغلي وو هغه افغان کډوال چې د ایران او پاکستان څخه راایستل کېږي د طالبانو حکومت لخوا له شکنجې، انتقامي چلن، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې راپور کې په محدود ډول د ځینو مثبتو اقداماتو یادونه شوې، خو په عمومي ډول راایستل کېدونکو کډوالو سره د مرستې پر ځای هڅه شوې له کلماتو سره د لوبې له لارې حقایق تحریف او د ذهنونو په مغشوشولو سره کډوال اندېښمن کړي. راپور ادعا کوي چې یوازې له 49 کسانو سره مرکو پر بنسټ دغه راپور جوړ کړی. حال دا چې په میلیونونو افغانان خپل هیواد ته راستنه شوي نو د قضیو انتخاب محدود او غرضناک دی او ډیر موارد له شواهدو پرته یوازې د ګمانونو په بڼه ذکر شوي چې د څېړنې له علمي میتودونو سره هم سمون نه لري. افغان پلاوي ترکیه کې د بیلابیلو ودانیزو شرکتونو له مسؤلینو سره کتلي. د اوبو او انرژۍ وزارت خبر ورکړی چې دغه وزارت د اوبو مرستیال مجیب الرحمن عمر اخونزاده او ملپلاوي ترکیې ته د خپل سفر په ترڅ کې په انقره کې د هایدرو ډیزاین، بارسو، سوایش او بیتیک ترکي ودانیزو شرکتونو له مسؤلینو سره کتلي دي. د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې او د اوبو پروژو د پلي کولو په برخه کې د هغوی د کاري تجربو شریکولو په اړه خبرې شوي دي. د هایدرو ډیزاین شرکت مسؤلینو او تخنیکي کارمندانو د خپلو کاري تجربو په تړاو د اوبو مرستیالو ملپلاوي ته اړین معلومات ورکړي او ویلي دي چې د اوبو په تنظیم او ډیزاین برخه کې یو شمېر پروژې په افغانستان او اروپایي هیوادونو کې پلي کړي دي. له کابل وروسته ولایتونو کې هم د خصوصي روغتیايي مرکزونو د څارنې بهیر پیلېږي. د عامې روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د خصوصي روغتیايي مرکزونو د څارنې لړۍ چې مخکې پیل شوي تر دې وروسته به ولایتونو ته هم وغځول شي. یاد وزارت نن دوشنبه پر ایکس پاڼه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره لیکلي چې په دغې ارزونه کې به د مسلکي پرسونل او د اقامت سندونه، روغتیايي خدمتونه او د درملو کیفیت وڅېړل شي.
د څارنې مشري د یاد وزارت د طبي شورا رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار پر غاړه ده. که څه هم طالبان د خصوصي روغتیایي مرکزونو د څارنې یادونه کوي، خو ناروغان شکایت کوي چې ډاکټران قید نسخې لیکي او درملو کیفیت هم ښه نه دی. مسعود پزشکیان ویلي که له غرب سره خبرې ونه شي بیا راباندې برید کوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د رسنیو له مسؤلینو سره په یوه خبري ناسته کې پر مذاکراتو ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي که له امریکا او اسرایلو سره مذاکرات ونه کړو نو بیا راځي او برید راباندې کوي. هغه ویلي که غواړو او خپله خپلواکي وساتو نو بندیزونه به هم زغمو. نوموړي دغه راز ویلي د خپل مشر له مشورې پرته هیڅ کار نه کوي، خو هغه څه چې د ایران په ګټه وي باید ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو د تېرې چنګاښ په لومړۍ نیټه د ایران پر 3 اتومي مرکزونو برید وکړ. نتنیاهو غزه کې د اسرایلي ځواکونو وروستی عملیاتي پلان اعلان کړ. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اګست د 10 نیټې په ماسپښین په یوه خبري ناسته کې ویلي په راتلونکې مرحله کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو عمده موخه د هغو 2 ځایونو نیول دي چې تر اوسه د حماس تر کنټرول لاندې دي. صدر اعظم نتنیاهو څرګنده کړه اوس یې ځواکونو د غزې تړانګې تر 15 سلنې پورې سیمې کنټرول کړي او یوازې د غزې ښار او د یادې تړانګې په منځ کې د کډوالو څو کمپونه د حماس په لاس کې دي. د اسرایل امنیتي کابینې تېره اونۍ خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د حماس وروستي پټنځایونه دې له منځه یوسي. نتنیاهو زیاته کړه چې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو موخه د غزې ښار نیول نه دي بلکې له حماس نه د دغه ښار آزادول دي. هغه ادعا کړې چې هیواد به د غزې ښار تر غیر پوځي کېدو وروسته اړونده امنیتي دنده پر غاړه واخلي او د غزې تړانګې او اسرایل ترمنځ د سرحداتو یو امنیتي تضمین به جوړ کړي. د اتومي انرژۍ نړیوال اژانس چارواکي له پلټنې پرته تهران ته ځي. د ایران بهرنیو چارو وزارت تهران ته د اتومي انرژۍ نړیوال اژانس د لوړپوړي پلاوي د سفر خبر ورکړی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ویلي یاد پلاوي سره به د ایران اتومي تاسیساتو په اړه خبرې وکړي. عباس عراقچي زیاته کړي د اتومي انرژۍ نړیوال اژانس د پلاوي سفر کې اتومي مرکزونو ته د ورتګ پلان نشته. پر ایران د اسرایلو تر بریدونو وروسته ایراني چارواکو په یاد اژانس تور پورې کړ چې د دوی له لوري خپاره شویو ناسمو راپورونو د اسرایلو بریدونو ته لاره هواره کړه او یاد بنسټ سره یې هر ډول همکاري وځنډوله. تر جګړې وروسته د ایران ولسمشر هغه پریکړه تصویب کړه چې له مخې د یاد اژانس څارونکي د ایران ملي امنیت شورا له رسمي اجازې پرته نشي کولی اتومي ځایونو ته د څار په موخه ولاړ سي. د شال ټلویزیون قدرمند اوریدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.